د انډیویډوال اکاونټ څخه اپګریډ شو پروفیشنل اکاونټ او که تاسو وزغواړئ د اکاونټ ډاون ګریډ کې بیرته بیا به تاسو راځئ دلته د اپډیټ اپشن په ځای به تاسو لیکل شي اوسي ډاون ګریډ تاسو بیا هغه څنګه کوئ دا ډاون ګریډ مطلب مو واخیستو اوکې وروسته له هغې نه راځو ډراپ شپینګ په اړه باندې اوس خبرې کوو چې ډراپ شپینګ څه شی دی ډراپ شپینګ هلته ټول تاسو ولولئ هم د په اړه باندې خبرې هم د سیشن کې کړې وې ډراپ شپینګ داسې یو څه دی چې تاسې موږ څلور درې نوع ډراپ شپینګ کولی شو فزیکي ډراپ شپینګ داخل د امازون کې ډراپ شپینګ بیرون د امازون څخه ډراپ شپینګ چېرته موږ څه په ډول باندې ډراپ شپینګ مطلب دا چې دی موږ ګورو په یو ویبسایټ کې یو پروډکټ دی په ارزانه خرڅېږي په امازون کې قیمته خرڅېږي دوی دا پروډکټ اخلي په خپل سیلر اکاونټ سیلر سمچر کې په قیمته باندې لیست کوو هغه پروډکټ نه اخلي یوازې عکسونه رااخلي لیست کوو کله چې موږ په قیمته باندې آرډر راشي د پروډکټ لیکنې څخه خریداري کوو د ارزانه ویبسایټ څخه او ادرس هم د چا ورکوو کسټمر صحیح شو نو اوس راځو درې ډوله ډراپ شپینګ کولی شو فزیکي ډراپ شپینګ او آنلاین ډراپ شپینګ په دوه ډوله دي چې یو داخل د امازون کې ډراپ شپینګ دی او بل هم بیرون له امازون څخه ډراپ شپینګ لومړی راځو فزیکي ډراپ شپینګ فزیکي ډراپ شپینګ هغه څوک کولی شي څوک چې خپله په هغه هېواد کې اوسي نو دوی ځي یا د دوی کور سره چې کوم سټور دی یا کوم سوپرمارکېټ هر څه چې دی هغې ته ځي د هغې ټول پروډکټونه په قیمته باندې په امازون کې څنګه کوي په تاسو باندې آیا کوم مصرف راځي دا پروډکټ لیست کول اوس دلته میټو لیسټینګ دی یوازې آیسین راواخله دلته کاپي او پسې ته خپل آفر کې ورکړئ لیسټینګ باندې یوازې آیسین دې راخلي میټو لیسټینګ کوي میټو لیسټینګ موږ ویلی وو چې میټو لیسټینګ څه ته ویل کېږي هغه پروډکټ چې موږ لیست کوو موږ چې ولیکل شو چې سیل لیست پروډکټ زموږ څخه په لیټر او انوایس څه ونه غواړي هغې ته میټو لیسټینګ ویل کېږي او یو تعریف دی میټو لیسټینګ د هولسیل دا صحیح دی او هولسیل هغه ته ویل کېږي چې موږ څخه انوایس څه غواړي بیا موږ په هغه پروډکټونو کې ځو چې موږ په هغه کې میټو لیسټینګ کولی شي زموږ څخه انوایس څه ونه غواړي نو تاسو ته کوئ دا ډېره فایده لري تاسو ته هېڅ ډول تاوان نه رسوي نه مو امازون سره اکاونټ ته تاوان پرې کېږي تاسو ته تاوان هېڅ ډول تاوان تاسو مواجه کېږي صحیح شو په فزیکي ډراپ شپینګ تاسو کوئ یو سټور دی دلته مثال په ډول باندې دا سټور دې سټور ته ځي دې پروډکټونو تاسو به تللي اوسئ هغه ځینې ټیکټاکونو کې کله چې سټور ته ننشي د موبایل راواخلي هغه بارکوډ دې د پروډکټ سره کې سکن کړي دا بارکوډ موږ څنګه سکن کولی شو تاسو په خپل موبایل کې امازون سیلر اپ را ډاونلوډ کړی اوسي امازون سیلر اپ امازون سیلر سیلر اپ دا به تاسو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړی اوسي او امازون سیلر اپ که تاسو را ډاونلوډ کړی دی اوس په خپل موبایل کې د دغه کمرې په شان باندې دلته آپشن لري لکه زه دا یو راخلاص کړم څه په ډول باندې یو دا د کیمرې په شان باندې څه لري دا تاسو ګورئ او تاسو به دې باندې کلیک او هغه بارکوډ د پروډکټ څنګه وکړي سکن کې ډایرکټ د خرابات شته پروډکټ په دې خاصي او تاسو کې لیسټینګ کولای شئ څنګه وشي دا څه شو تاسو د سم کولای شئ فزیکي ډراپ شپینګ ډېر فائدہ لري تاوان په هیڅ نه تاوان ځکه سٹاک کې دا کسبت یوازې موږ د لیسټینګ چاته کوو او بل چې دغه هیڅ تاوان نه کیږي هغه څه مثال د فزیکي ډراپ شپینګ تاسو به جوړه کړئ اوس شاید اوس هم زنده سمجوي هغه داسي داوودزي او ګلبهار سنټر داسي د هغه دکانونو یا د رستورانونو سره خپل پروډکټ راخلي په خپل پیج څنګه په قیمت باندې لیست کوي اخلي نه یوازې عکسونه اخلي په خپل پیج څنګه په قیمت لیست کوي کله چې څوک ورته وایي چې دا جنس مارکار دی هغه ورته کوي کله چې قیمت باندې خرڅ چې وسته لاګي هغه د څه خبرې کوي ګلبهار او وایي په دې کې کومه بسنګي باقي دا فزیکي ډراپ شپینګ دی فزیکي ډراپ شپینګ هغه څه کولای شي چې خپل هغه ته اوسي هغه سټورونه باندې وګورئ د سټور پروډکټ څنګه وکړي په خپل سیلر سنټر کې لیست کړئ تاسو چې هغه د اقل 200 باندې لیست کړئ تاسو باندې کوم مصرف راځي هیڅ نه راځي اما که تاسو 200 لیست کړئ حتما په دغه 200 کې خلاص اړه حتما تاسو راځي دا الله چې تاسو د $1 هم پاتې شي نه پاتې صحیح هغه بیخي کم حاصل هم چې تاسو 200 پروډکټ لیست کړئ هغه چې بیخي هر څه چې اوسي هغه لاس اړه حتما راځي کنه دوسته چې تاسو لیست کې شاید په ورځ کې 400 اورډر تاسو څنګه وشي راشي استاد हमारा ड्रॉप शिपिंग क्लास का हम सर प्रवासन प्रोडक्ट फायदा पर अमेज़न और की रिस्पॉन्स هغه چې دې ډراپ شپینګ هغه چې دې راځي یا باندې پرایویټ لیبل لیسټینګ جوړوي او هغه پرایویټ لیبل نه کوي په څیر مې کولای ځکه چې د ځاتو برانډو پروډکټ هغه څنګه نشته هم نو अमेज़न کې څنګه راځي امازون فزیکي خبرې دروس هم فزیکي خبرې کول فزیکي ډراپ شپینګ د فزیکي ډراپ شپینګ موږ ویل یا تاسو آیسن را اخلي یا هم هغه د پروډکټ بارکوډ تاسو اخلي
پروډکټ تاسو بارکوډونه لیدلي اوس پروډکټ باندې بارکوډ اوس پروډکټ بارکوډ هر پروډکټ بارکوډ ته Das von dem ist da. Toll, ده مش هم هذا البرودكت مال سينو سي ده وسوي ده يكون دي سيشن لكن تاسو سكان هم تاسو د پروډکټ څنګه کولای شي معلومه ولای شي او سکان هم تاسو دا ونه کې تاسو راشي دلته اټ پروډکټ تاسو ریفریش کړئ تاسو کټالاګ اټ پروډکټ او دلته دا بارکوډ څه چې لیکل شوی دا کوډ تاسو دلته څنګه وکړئ تاسو به دلته یو کې زدا او ټي پی کوډ دلته ورکړئ شپته ولس دا اوس مخکې څومره وو اوس څه شو اوس 15 دا هم داسې اډرونه دي راځي نه دا یوازې یو کې دی هغه به نور هم یو څه کې خو تر اوسه پورې سهار وختي هم لا نه دی صحیح دی هغه بیا چې شپه دلته د شپې د سبا 10 بجې پورې بیا اوکې نور به تاسو دا څنګه وکړئ تاسو به راشئ او دلته به ټری لاین اوکې دا ولې دلته به تاسو ټری لاین کټالاګ او اټ پروډکټ صحیح شو کله مو چې اټ پروډکټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته بارکوډ چې دی بارکوډ دی دا تاسو مثال په ډول باندې زه دا بارکوډ اټ کوم صحیح شو دا د سپرواویا اوکې تاسو به د پروډکټ بارکوډ دلته سرچ او کله مو چې سرچ کو ډایرکټ څنګه کیږي دلته اپیر کی او ظاهر کیږي تاسو دا پروډکټ ډایرکټ لیست کولای شئ یا هم څه د دې راوخلم د دې بارکوډ چې د یو دیش دوه تاسو وګورئ دا پروډکټ څنګه شو دا ظاهر شو باندې هم دا پروډکټ دی او هم دا پروډکټ دی کله چې دا پروډکټ و دلته څه آپشن راغله موږ ته سیل دیس پروډکټ یعنی په دې پروډکټ کې موږ میټول سټیک کولای شو ډایرکټ په سٹور کې چې په څومره و دا غنه قیمت باندې دلته څنګه وکړي تاسو لیست کړئ کارډر دا کړه نو اوس تاسو کوم تاوان رامنځته شو هیڅ نه دا شو فزیکی ډراپ شپینګ بل نو چې دی هغه آنلاین ډراپ شپینګ کې خپل امازون کې ډراپ شپینګ وکړي خپل امازون کې ډراپ شپینګ کول مطلب څه شي دلته مثال په ډول باندې تاسو ګورئ یو پروډکټ دی په یو قیمت باندې خرڅيږي اما زرا زر ته مثال په ډول باندې یو لیستینګ اخلاصو سیل سنترال دا بل مارکیټ پلیس راخلاصو او یو څه کې تر اوسه پورې هغه د سهار وختي اوسې صحیح دي ځکه اډونه به شاید راغلي نه کراځي هم هغه د شپې تر سبا 10 بجې پورې د دې راځي د دې او ټي پی کوډ هغه هولسیل اربیتراژ پروډکټونه دي شاید پرایویټ لیبل هم وسی ځکه چې تاسو آرډر راشي د هولسیل او پرایویټ لیبل ټول د یو شان فرق کوي صحیح تر اوسه پورې آرډر نه راغلی ته مونږ تاسو اوکې تاسو په مثال په ډول باندې اوس داخل د امازون کې ډراپ شپینګ مطلب څه شي دی داخل د امازون کې ډراپ شپینګ مطلب دلته دا چې تاسو مثال په ډول باندې دلته امازون شاپینګ ویب سټ راخلاصوي امازون شاپینګ ویب سټ راخلاصوي کله مو راخلاص کو همدغه یو پروډکټ تاسو ټارګټ کوئ کله چې پروډکټ ټارګټ کو همدغه پروډکټ دا اوس په دې معنی باندې چې دا د دې برانډ پروډکټ شو دا یوازې یو کس استعمال کوي کوم څه شي استعمال
نعم أنا يقول لك دي هم الاستمرار داخل الاستيراد دي هم أخذ من الاستيراد هم بيجون الاستيراد كده هم بيسكين نوع as a private level نوع الاستيراد هم كده بيأشري أن ده product بتاع كشيء مدخل من ده خارج مثلا هم سنة وسيجي جبوسيجي أما فكذا زي اللي كذا سفوري ده product بعدين هو تنس كل شيء أتخلى جيبابي كبي اللي كان بتشوه promotion كبي like deals or that's fun das كشوفه يا product target كي بأمازون كيش أم ده product تاسي فرضاً مثال بده باندې دا پروډکټ ټارګټ کوم دا پروډکټ تاسو وګورئ دلته په څو باندې دی او د دې ریویو څومره دی 1250 تاسو به دې ټایټل راکاپی کې او بیرته براشي په امازون کې وداسې نو کې سرچ کړئ تاسو هم دا یو پروډکټ ټایټل مکمل راوخلې بیرته په امازون کې تاسو سرچ وکړئ او تاسو دلته اوس راشئ چې دا پروډکټ څو خرڅېږي دلته 4 صحیح شو كتب تاسو راشي دا پروډکټ څو خرڅيږي دا هغه فرق لري یا څو خرڅيږي شپږ دیش نه نوي او دا فرق لري سره څلور وشته مداخله شي نو تاسو به څنګه کوئ په دغه لیستینګ کې دا پروډکټ او دا پروډکټ سره فرق لري فرق نه لري کله چې فرق نه لري هغه د څو خرڅل دا پروډکټ شپږ شپږ دیش خرڅل او دا څو خرڅيږي دلته څلور وشته تاسو څنګه وکړئ په دغه قیمت لیستینګ کې په دغه شپږ دیش څلور کې د آیسن به تاسو راوخلي په دې کې به تاسو میټو لیستینګ وکړئ میټو لیستینګ کنټرول سی دا انوایس وګورئ په دې پروډکټ کې باندې تاسو په دې کې میټو لیستینګ د دې آیسن به تاسو راوخلي کټالاګ اټ پروډکټ او دلته به دې آیسن واچوي او تاسو په دې پروډکټ کې میټو لیستینګ وکړئ از اف بي ام به تاسو نه انتخابوي صحیح شو کنټرول وی او انټر وستل ته ګورم دلته سلیکل کېږي ناٹ اویلیبل یعنی دا موږ نشو لیست کول چې کله دا پروډکټ نشي لیست کولای راځم دا غبل لیستینګ ته څو باندې دلته خرڅيږي څلور او هغه ته پروډکټ څو خرڅېدو څلور اوکې کله چې تاسو دا کنټرول سی او تاسو راشي دلته وګورئ چې تاسو د کې میټو لیستینګ کولای شئ سیل لیست پروډکټ نو تاسو څه وکړئ دا به نیو سیل لیست پروډکټ او دلته به اف بي ام شامل څه انتخاب کوي وایي چې دا پروډکټ په دې کې ډېر زیات آرډر راځي که تاسو ډراپ شپینګ وکړئ از امازون ته امازون هم تاسو ډراپ شپینګ وکړئ ډېر زیات آرډر تاسو راځي دا اوس پرون دلته لکان نور دی په دبل کلاس دا وی درسونه هم تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي اما نن سهار ورته 200 آرډر $200 آرډر ورته راغلی دی ډراپ شپینګ یو سیلر اس کیو دا ورته هیڅ نور کوم دا په وایم چې هغه کس په سالور څه لوي خرڅوي زی په 200 خرڅون چې بای باکس چانس لمته زیات راکړي شي کوانټیټي هم 200 انتخاب کړي چې بای باکس چانس اپشن زیات ورکړي نیو کنډیشن او دلته به همیشه څه انتخاب وي I will ship this item myself او لاغې نو ورسره څه باندې کلیک کوي زه دا وایم چې مکسیکو کې نه خرڅوم دا یوازې امریکا سره لاغې نو ورسره سیف and finish نو دا څنګه شي as a private label هم لیستینګ کولای شي اول دا پروډکټ سره خرڅي تاسو څنګه وکړئ کله چې دا پروډکټ سلوي شته تاسو یې د لپاره چې تاسو میټو لیستینګ نشو کولای په دې چې دا پروډکټ ډېر یو بازار باندې چې کولای شي د لپاره یو از پرایویټ باندې نو لیستینګ هم کوي نو قرآن اعظم څنګه باندې دا سیلر ته ډایرکټ وو اف بي ام به انتخابوي صحیح شو نو کله دا څو تاسو چې مثلا موضوع کې یو کار کوو ستاسو پروژه هغه نو واخلو خاصه ګورل نه تاسو ولې په خپل مشن سره وي چې ترې غزام د زیات نه تاسو دغه اربیتراژ کې راځي دغه مایو صحیح اوس راځو دلته صحیح شو تاسو وګورئ دا پروډکټ موږ لیست کو کله چې لیست کو کله چې تاسو آرډر راشي د دې په شان باندې آرډر راشي دا اوس تاسو ایمیل به هم تاسو راځي او دلته اف بي ام آرډر موږ ویلو چې هاو ټو مانیج اف بي ام آرډر تاسو څنګه وکي آرډر مانیجمنت او دلته تاسو راشي یو آرډر اوس پینډینګ کې دا اوس راغله تاسو ګورئ دا پروډکټ دی صحیح شو نو کله چې موږ ویل اف بي ام لپاره موږ ته آرډر راشي د په شان باندې آرډر نه راځي دا آرډر نه دی دا 3 منټه مخکې راغله نو هغه موږ ته ویل چې کله په دې باندې کلیک کې دا کس ټول مشخصات دلته وسی چې دا جنس باید کوم ادرس ته ولېږل شي تاسو چې آرډر راشي تاسو په څو خرڅ کړی وسی 200 باندې خرڅ کړی کله آرډر ورسته د بس د خو اوس لیست په لپاره راځي آرډر پر راځي په څو باندې 200 موږ ته پیمنټ څو کیږي دا پروډکټ په څو قیمت ورکړی و غلطه $200 ورکړی نو دلته به موږ ته کار شي تاسو $100 پیمنټ شوی هغه 200 هر څه مش تاسو ټاکلې دلته دومره تاسو به وایي چې تاسو ته پیمنټ دومره شوی کوانټیټي دومره دی او تاسو به دا کس د کس ادرس دای فون نمبر نو تاسو به راشي څه به وکړئ دا پروډکټ بل چا څخه ورته واخلئ د دې آیسن بزان سره وساتئ په ایکسل کې یا هم
په وورډ کې ځان سره د دې آیسین امازون سټانډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر به دې ځان سره څنګه وکړي وساتئ ځکه چې په اسانۍ سره دا پروډکټ تاسو څنګه ورکړو دا ارزان فروشه پروډکټ تاسو څنګه وکړي په اسانۍ سره پیدا کړئ شي دا چې کله تاسو کنټرول سی وکړئ او تاسو دا پروډکټ ورک هم شي بیا تاسو کولای شئ د آیسین چې دلته واچوئ دا لیسټینګ دې ډایرکټ تاسو څنګه راسي تاسو دلته باندې کلیک وکړئ او دا پروډکټ اوس په څور تم وګورئ تاسو څلور چې دلته تاسو راشي بایناو باندې کلیک کوئ ادرس به چا ورکوي د کسٹمر استاد ولې دلته خپل څنګه ولې خپل کسٹمر خاطر صفوت نزي اول دوام درې صفوت هم ازله پروډکټونه همیشه کوم کار صفوت هم ورسې اته پروډکټ راخلو به د ټایټل څنګه کوله ما پروډکټ شو چې هغه څنګه رسول نه کوي کسٹمرونه هغه څنګه نه کوي صحیح شو نو تاسو دلته څنګه کوي شیپ ټو وای دا جنس تاسو چیرته لیکل غواړئ زه وایم چې دلته وایم اډ ا نیو ادرس shipping address نفصل او تفصيل ممكن فتبقى مش هذا جوري او تبقى ځان خپل صفر کوي ورته تبقى دا ګوري هر سهار وای ته وګوره قیمت نه ویچک شوی او تمستک شوی نو وسی نو تبقى دلته څنګه وکي اډ ا نیو ادرس دلته به چانو ورکه دا وتر ریلیټ اوکي اډ ا نیو ادرس دا بدل تاسو راشي دې خو دا ادرس څنګه راوخی کاپی کوي کاپی کنټرول سی هم لازم دلته بس دا چې پیمنټ دا لکه پروډکټ وان د روپۍ په ځای مستقیم نه ځي سیلر اکاونټ کې جمع کیږي ستا پیسې خپل اکاونټ ته خپل بانکي اکاونټ ته ډایرکټ نه ځي دلته په سپړا باندې زمونه جوړ څنګه اوکې دلته مثال په ډول باندې وز دا پروډکټ موږ ورته خریداري کوو د دې ادرس به چا ورکوو د دا کس ورکوو صحیح دی مثال په ډول باندې دا د نوم شو کنټرول سی تاسو دلته متوجه اوسئ چې دلته به تاسو پوښتنه لرئ صحیح شو ځکه دا مهم دی تاسو به څنګه وکړئ دا به کاپی او دا به تاسو راشي دلته دا کلوز هغه شپږ نو دا پروډکټ نو ورته په ارزانه باندې اخلي ځای دا پروډکټ شپږ د شان څلور دلته تاسو بایناو وای دا تاسو کوم ادرس ته لګل غواړئ صحیح شو زه وایم چې شیفټو دلته نیو ادرس مختلف کې ما کسٹمر اکاونټ هم لري ته شاپینګ ویب سایټ خپل جوړیږي سره اکاونټ چې جوړ کړو شاپینګ ویب سایټ خپل لاګین جیمیل او فیسبوک خپل جوړ دي هغه نو ورسره تاسو راشي دلته اډ نیو ادرس اډ نیو ادرس کې به تاسو دلته د دې ځینې د دې کس نوم را کاپی او تاسو به راشي دلته به د دې نوم کنټرول ا کنټرول بی او ورسره لاګین به تاسو راشي د دې فون نمبر د دې کوم یو د دې فون نمبر کنټرول سی او دا هم فون نمبر د دې کس راځو ادرس لاین 1 ته ادرس لاین 1 د دې ځینې د پروګرام کاپی کوو کنټرول سی او تاسو به راشئ دلته به کنټرول وی او دلته هم دا دوهم فلوریدا اوکې کنټرول وی د دې ستارت دا فلورینا د سیټي دی کنټرول سی دلته کنټرول وی زیاتره وخت تاسو آپشن درکوي چې ډایرکټ د خپل پیل کیږي او هغه د ټي ایکس باندې څور کوي ټکساس اف ال سمانا ور کوي فلوریدا ټکساس اوکې او دلته به هم زیپ کوډ دی چې دی دا دی کنټرول سی او کنټرول وی او تاسو وخت راشي یوز دیس ادرس وایم دا ادرس زما پروډکټ څنګه وکړي استاد هغه لوکیشن باندې د زیپ کوډ څنګه دا هو د زیپ کوډ یو منطقي ادرس ده ادرس لاین 1 او 2 ټول وکړه دلته مثال په ډول باندې دابل راوخلم یا هم دابل راخلم مثال په ډول باندې دلته چې هر یو دی د ادرس لاین 1 ادرس لاین 2 دواړه لري تاسو وګورئ دا ادرس لاین 1 شو دا ادرس لاین 2 شو تاسو څنګه راخلئ هم دا غسه دی فون نمبر راخلئ نیم راخلئ الته اټ کوي یوز دیس ادرس پیمنٹ میتود لپاره به هغه ورسته تاسو هم دا غسه یو راټ کوي زه وایم یو ادرس تاسو ګورئ د ادرس شکل تاسو مکمل ورک مثال په ډول باندې دا ادرس موږ ورته ورکو ادرس دقیق لاګنه وایم چې یوز دیس ادرس دا ادرس ته باید د جنس تاسو څنګه وکړي ورسوي او ورسته لاګنه وای دا اورډر دا پیمنٹ لکوم اکاونټ څخه تاسو ورته کوي دلته پیمنٹ میتود څخه دلته د دې اکاونټ څخه ورته کوي یا بل بانک اکاونټ اټ کوي زه وایم چې دې بانک اکاونټ څخه یوز دیس پیمنٹ میتود او ورسته لاګنه به تاسو راشي دلته به فری هغه انتخاب کړئ تاسو او دلته وایم چې $2 کیږي وایم وو څو باندې خرڅ کړی وي اوسې په $2 دلته اوس پلیس یور آرډر ان یوز کله چې په دې باندې کلیک کوم دا لیک مو تاسو شي پیمنٹ وشي او هغه ست بلار شي چې دا جنس وای تاسو دا څنګه وکړي ورسوي زموږ کسٹمر دا پروډکټ څو رسېږي دا کارڅه آیا موږ باندې کنفرم کاست راو دا کنفرم کاست هم څنګه شو
نور هم راجمه شو دا بل فائدہ شو او په خپل دلته تاسو ته کوم آرډر راغلی وي دا غي سره به تاسو کوي دا غي سره به تاسو دلته راشي کنفرم شپمنټ وکوي صحیح دی دلته به تاسو راشي او کنفرم شپمنټ کې وای دا په چا باندې تاسو د پروډکټ لیږي تاسو په دلته یعنی ډراپ شپینګ کې وایم داسې وکوي آرډر او دلته به دا غي نوم ولیکي مثال په ډول باندې زوایم د نور یا هم هر څوک چې و دغه په نامه باندې ټریکینګ نمبر دا دی کنفرم شپمنټ واخیست دا څنګه شو کسٹمر کا اساس ایمیل لارشی چی اساس دا آرڈر کنفرم شي په وخت کې تاسو دا آرډر راوړئ موږ باندې راځو چې موږ پروډکټ کسٹمر ته راځو جنس رسېږي چې دا هیڅ نه خطر دلته کریئر کې دلته وای دا کوم د جنس کوم پوسټ افیس باندې خپل کسٹمر ته لګي کسٹمر خو نشي کولای چې هرات او بسلار شي دا استعمال پوسټ افیس ته ورکوي صحیح شو د افغان کارګو دا کارګو هغه کارګو کومه کارګوګر ته دلته ادر انتخاب کړئ یا د کوم کارګو نوم انتخاب کړئ د مثال په ډول باندې زوایم چې دا په نور باندې نور کارګو باندې وایم چې نور هیڅ مشکل نشته وو او دلته ټریکینګ نمبر یو غلط سوال ولیکه کنفرمیشن باندې کلیک کړه د اجنس په 2 ورځې کې څوک ورته ستاسو کسٹمر ته رسوي دا څنګه باندې ته وګورئ تاسو ته څنګه کراوي دغه شي څنګه دا څومره کې راسي او کسٹمر کې و سټانډرډ ډیلیوري وتاستل د ګوري موږ وایو دا په اف بي ام کې اف بي ام آرډر منیجمنت کې موږ سټانډرډ ډیلیوري وایو دلته اوس وګوره شیپینګ سرویس شه دی سټانډرډ یعنی د 2 ته 3 ورځې پورې څنګه نسی وخت نو تاسو د بل کس نه چاخلي د سټانډرډ ډیلیوري الته فری وو کدلته موږ انتخاب کړی و چې فاست ډیلیوري بیا دا په څومره دلته تاسو وګورئ وایي چې فاست ډیلیوري د سفارې شاید لږ زیات راشي چوز ده نو دلته چې ته به موږ د آرډر کې پتا ستاسو کسٹمر ته جنس مثال په ډول باندې دا کسټمر ماته وایي چې دا جنس ما په 200 ډالر د ساوخ څخه ما په راوځه ما دا پروډکټ ډیسپلې او په 200 ډالر دا پروډکټ سره څومره څه وخت 200 ډالر زه لاړم د دې ادرس د وایي چې دا 200 ډالر ته وایي چې دا ادرس ته پروډکټ راوځه ما څنګه وکړم دا ادرس نه راوخت دا پروډکټ مې دا کس په څو باندې وخت شپږ میاشتې باندې وخت صحیح ده په 2 میاشتې ادرس لري چې او دا چې چاته ورسره دا نه فرق ورسره کچا چې اخیسته دلته په دا د مسؤل دی چې په کاس هم څوک ورتي دا وسیت پویږي نه مازون په دې کې پویږي نه کسٹمر پویږي او نه هم دا چې نسبت سپورت کاریګر ټول ځکه از سیلر خرڅو از کسٹمر لیبل ته ورغلسو په دې کې اواز هغه کسٹمر کو دی په شي چې کسٹمر نه لري اوس ته فریم پاکینګ انوایس کده دقیق وګوري بیا امکان لري چې کسٹمر په دې باندې پوښ اما هیڅ وخت انوایس کسٹمر دومره دقیق باندې نه ګوري کله چې انوایس دلته وګوري چې دلته د دې کس نوم څه شی دی دا چې د پرینټ کیږي د سره شول کیږي دلته د سیلر نیم څه شی دی سپر چایس دلته چې دا وګوري وای دا خو د سپر چایس ما اخیسته یو د نور وای سٹور څخه دا پروډکټ او دا پروډکټ کوم دي څخه ماته راغلو سپر چایس څخه نو دلته د امکان لري چې ولې خدا نه ګوري دا سپر چایس څخه وړو کوي شوی صحیح دی پروډکټ مهم دا و دا ریټرن شي دایره کارونه اول اوکې دا کې ریټرن شو دا جنس چاته راځي اول خو دا چې دې ماته جنس ریټرن کوي صحیح شو ریټرن لیکس ماته ریټرن زه د ریټرن لیکس چاته کوم زه به دې پیسې ورکوم دا زما پیسې ورکړي او به تا وصل مشكلة ده ده مستوى دي ما بينفع طاقة فيزيكية دراسة بس أنا جمكية طاقة فيزيكية دراسة كلها كان جنس چاله درس خالص یا هم ستاره درس لیته کولای چې په هغه راته باندې خپل ماټریټن اپلاس هم چینج عشان يكون ده هغه څه چینج کې چې دې موږ غاتره ورسوي تلکه چې نه راغلی صحیح دی اکاونټ انفو ریټرن ادرس کې ریټرن ادرس کې دا کس ادرس ورکړه دا هم چې دلته راځي ریټرن ریکوست کوي نو تاسو ته هم دا کس ادرس درکړي هغه وایي ما کومه تاسو کړی نو ته دا تاسو ته ریټرن وکي تاسو دې کس ته ریټرن وکي دا چې د ریټرن ادرس چې کله مخکې لدی چې ریکوست وکي موږ وایو چې ریټرن لپاره چې کله تاسو ته ریکوست وشي هغه تاسو ایکسپټ کوئ ایکسپټ کیږي تر څو چې ایکسپټ شوی نه وي هغه ریټرن تاسو پروډکټ نه ورته ریټرن کیږي دلته موږ وایو دلته آرډر او دلته هم manage order manage returns باندې شکل کلیک دلته څنګه دی ریکوست تاسو ته راغلی اوسي مخکې د تاسو د ریکوست ایکسپټ کې خپل د ریټرن ادرس د چا ادرس ورته وټاکئ نه وګوره دا زمانه څه سره پیسې باندې دا زمانه خپل 200 پیسې باندې زمانه کومه د دې کسه 200 پیسې 200 ډالر
صحیح شو دا صحیح زه چې راځم ریکویسټ کوم ریټرن د دې په شپږ ویش باندې اخیسته یا څلور ویش باندې اخیسته ما ته خپل روپۍ دا راکړي زه خپل روپۍ د دا ورکوم هیڅ تاوان نشته. تاوان نشته نه یوازې اف بی ام کې اف بی نه کېږي ځکه ستا لیسټینګ سٹارټ نه اکټیو کېږي چې اف بی انتخاب کړي مطلب مو واخیستو ډراپ شیپینګ کې هیڅ نه خطر څه نشته یو محترمه ده چې د موږ له بل ځای نه واخلو اوس دا داخل امازون کې ډراپ شیپینګ او داخل امازون ډراپ شیپینګ کې پروډکټ پیدا کول لپاره یو لار دا و چې تاسو راشي دلته ګوګل کې سرچ وکړئ مثال په ډول باندې سرچ وکړئ دلته البته شاپینګ ویب سټ را خلاص کړئ او شاپینګ ویب سټ کې یو پروډکټ سرچ وکړئ او یو پروډکټ تاسو ټارګټ کړئ او یو پروډکټ ټایټل تاسو راوخلئ بیرته په سرچ بار کې څنګه وکړئ سرچ وکړئ مثال په ډول باندې زه راځم سی او لارم یو طریقه دا ده حکومت د کمپنی کې اکاونټ هغه چې دی به تاسو په ډراپ شیپینګ په کمپلین ویریږي به نیو افرز کاونټ هغه وګورئ ګراف وګورئ دا پروډکټ صحیح دی او یا هم که نیو افرز کاونټ ګراف تاسو نه ګورئ تاسو بیا مجبور آی پی الرټ ورته واخلئ په دومره ویره پکې نشته یو څه چې میټو لیسټینګ آپشن درکې وي هم اوکې دلته تاسو څنګه کوئ د لپاره دا کار هم تاسو کولای شئ چې پروډکټ تاسو ټارګټ کړئ مثال په ډول باندې دا پروډکټ ټارګټ کوم صحیح شو زه غواړم په داخل د امازون کې بده کې ډراپ شیپینګ وکړم تاسو به دا کنټرول سی کې او را به شي تاسو بیرته دا پروډکټ پاس سرچ بار کې د امازون څنګه وکړئ سرچ وکړئ اوس که دا څومره لیست شوی اوس په امازون کې هغه ټول څنګه کوي صحیح شو یو دا طریقه ده که دلته بیا تاسو دوه لیستونه په ډراپ شیپینګ کې تاسو دوه څه نظر کوئ البته درې کېږي یو دا چې دوه لیستونه تاسو پیدا کړئ چې هغه سیم وګورئ اوس څنګه اوسې قیمت بل چې دا دوه لیستینګو کې باید یو لیستینګ داسې وي چې قیمت یې جګ اوسي د بل قیمت کښته اوسي او بل شرط دا چې د ټول لیستینګ کې ته باید جګ ولا قیمت کې د ټول لیستینګ ته باید وکړل شي تاسو آپشن درکړئ چې سیل لیست پروډکټ آپشن درکړئ چې پروډکټ یې وکړئ اگر د پروډکټ د بل نوې لیستینګ جوړوي هغه سټاپ ته راځي تاسو وخت مثلا نو تاسو بدل دراشي کوم پروډکټ تاسو ټارګټ کړی دا تاسو وګورئ دا پروډکټ څو خرڅيږي دا څو خرڅيږي نو دلته به تاسو یوازې په ډراپ شیپینګ کې ریفرل فیس هم په نظر کې نیسئ نور پرفلمنت کاست او ستر کاست او نشه ریفرل فیس موږ ویلای و چې په ای ریونیو کیلکولیټر کې د پروډکټ ریفرل فیس موږ ویل نظر په کټګوري د 8% نه تر 15% پورې زموږ څخه اخلي پیسې اخلي هغه ریفرل فیس په نظر کې نیسئ نور هیڅ فیس په نظر کې مانیسئ نو د دې طریقه هم تاسو پروډکټ ټارګټ کولای شئ تاسو دا وګورئ دلته په دومره خرڅيږي دلته په دومره خرڅيږي نو تاسو په داس پروډکټ پیدا کوئ چې هغه چې د ریونیو کیلکولیټر کې دلته تاسو راشئ د ای ریونیو کیلکولیټر تاسو به دا سرچ کړئ د پروډکټ به تاسو آیسین راوخلئ هر پروډکټ چې دا غیر ریفرل فیس ګورئ چې از مازون پکې زموږ څونه پیسې اخلي د آیسین ډیزاین کاپی او اف بی ریونیو کیلکولیټر اف بی ام کې یا اف بی کې یا اف بی ام کې په دواړو کې تنها ریفرل فیس په نظر کې نیول کېږي صحیح دی کنټینیو از ا ګیسټ څه شي ریفرل فیس یو شان یو فرق نه لري نو تاسو به دې پروډکټ آیسین راوخلئ چې دلته بل لیستینګ راخلاص کړم دا اوس کار نه کوي تاسو د سم کولای شئ چې یو پروډکټ ټارګټ دغه ټایټل راوخلئ پس چیرته سرچ وکړئ په امازون کې یا هم زه راځم د دې وایم چې آیسین راخلم دا نیټ کوم څه کوي اوکې دا آیسین تاسو راوخلئ ریفرل فیس یا امازون فیس چې سره لیکل شي اوس صحیح دی هغه به یوازې تاسو په نظر کې نیسئ زه دا نیو ټاب کې راخلاص کړم مثال په ډول باندې پروډکټ زه غواړم آیسین د دې ریفرل فیس معلوم کړم چې په دې باندې ریفرل فیس څومره راځي دا چې تاسو موږ وویل چې آیسین د دې هم راخیستلی شئ هغه د مختلف فری کروم ایکسټنشنونه هم د تاسو ته ښودلي وو هغه په کمپیوټر کې ډاونلوډ کړل ځینې فری کروم ایکسټنشنونه وو چې موږ ته آیسین د پروډکټ په اړه باندې معلومات ښودل نو تاسو به دلته کنټرول وي او دا به تاسو سرچ وکړئ کله مو چې سرچ وکړئ دلته به یوازې تاسو ریفرل فیس هغه کې په اف بی کې وي کې اف بی ام کې دا چې د ایکسپیکټډ ریفریش ټرای اگین راخلم د پروډکټ د آیسین دی امازون سټانډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر صحیح دی کنټرول سی کنټینیو
کنټینیو از ا کیس د پروډکټ ایسن تاسو ته واچو یوازې ریفرنس پیس په نظر کې نیسئ هغه ریفرنس پیس په تاسو باندې واچو کې کټه پاتې کېدل تاسو کې لاړ شي کنه پاتې کېدل یوازې دغه فیس امازون فیس څومره راځي دومره راځي په فل دې کې هم دومره راځي تاسو وګورئ امازون فیس څومره راځي یعنی ریفرنس فیس دومره یوازې دغه ریفرنس پیس په نظر کې ونیسئ نو هیڅ په نظر کې ونیسئ څه شو دا شو داخل امازون کې ډراپ شپینګ او داخل امازون کې ډراپ شپینګ تاسو داسې هم کولای شئ چې تاسو مثال په ډول باندې راشئ خپل سیلر اکاونټ او خپل سیلر اکاونټ کې تاسو سیلر اکاونټ کټالاګ اټ پروډکټ چې تاسو به ونه زوړئ موږ وایو چې په یو اس ای یو کې چې تقریبا 15 سره پروډکټ یا 20 سره پروډکټ داسې چې موږ لیستینګ کې نشو کولای اما سعودي عربستان او دوبۍ کې باندې په سره پروډکټ چې موږ کې میټو لیستینګ کولای شو تاسو به دلته د پروډکټ نوم تاسو سرچ وکړئ سیوا الارم هر څه شو تاسو د څه هم مخکې تللی شئ سیوا الارم دلته سرچ وکړئ اوس داسې مختلف پروډکټونه راځي دلته تاسو وګورئ کوم چې اپلای ټو سیل لیکل شوي یعنې دا څه غواړي انوایس غواړي او کوم چې سیل لیست پروډکټ لیکل شوي دا تاسو ډایرکټ راواخلئ او خپل ټارګټ به وګرځوئ صحیح شو د دې ټایټل بیرته راواخلئ او بیرته به سرچ بار کې څنګه وکړئ سرچ وکړئ کنټرول وی او وګورئ چې دا چې یو بل لیستینګ ما ځانه پیدا کړو یا هم دا ارزانه او یو بل قیمت هم پیدا کړو په قیمت یو تاسو میټو لیستینګ کوئ او ورته اخلي دا پروډکټ بل کوم څخه ارزان فروش څخه تاسو دلته وګورئ دا پروډکټ په 9 باندې څنګه خرڅيږي هم دا پروډکټ چې دلته په څو خرڅيږي 22 او دلته یو بل هم چې په 9 باندې خرڅو یا په 22 دا پروډکټ په څو خرڅو دلته په 9 باندې خرڅو دوستای شو ډېر ښه تاسو په 9 پروډکټ کې لیستینګ وکړئ کله چې په 9 باندې لیستینګ وکړئ تقریبا د څو خرڅيږي دلته په 9 باندې خرڅيږي په 22 څخه به ورته اخلي مثال په ډول باندې زه در خلاصوم او ګورم چې په دې کې څه څومره فائدہ پاتې کیږي تاسو به دې ایسن راوخلئ دا فائدہ به تاسو چیرته ګورئ یوازې ریفرنس پیس دلته راځم او اف بي ریونیو کیلکولیټر او سرچ انادر او دلته کنټرول وی انټر ګورم چې په دې کې ریفرنس پیس څومره راځي په 9 پروډکټ مو خرڅو په 22 ما اخیستو صحیح امازون څونه پیسې راځي اخلي 4 او 22 دا یې راځي تاسو داري په پروډکټ کې میټو لیستینګ دا څه شو داخل امازون کې ډراپ شپینګ کول څنګه دي امداس بیا کدا په دې ګټه نه پاتې کېدل بیا راشه تاسو دلته بل د پروډکټ را پیدا کړئ چې هغه ته لیکل شي چې سیل دیس پروډکټ دا پروډکټ شوز بیا تاسو دا پروډکټ څنګه خپل ټارګټ را وګرځوي او څنګه به وکړي همدغه ارزان او قیمت به پیدا کړئ او مخکې شي دا و دوهم نوع د ډراپ شپینګ داخل دی امازون کې راځو دریم نوع ډراپ شپینګ بیرون له امازون څخه دی بیرون له امازون څخه ډراپ شپینګ کول مطلب څه بیرون له امازون څخه ډراپ شپینګ کول مطلب هم دا دی چې تاسو څنګه کوئ مثال په ډول باندې دلته امازون شاپینګ ویب سایټ راخلاصوم او ګورم چې دلته یو لیستینګ دی یا پروډکټ ډېر په ارزانه باندې خرڅېږي یا هم مثال په ډول باندې زه وایم دا پروډکټ بیا راځم د سیوا الارم یا هم تاسو هر څه لیکلی شئ ما ځکه سیوا الارم کې ما ډېره ګټه کړې ځکه سیوا الارم سرچ کوم زما ټول فرشات هم دغه پروډکټونه دي یعنې تاسو هم ګورئ چې چېرته سیلر سنټر زما به تاسو لیدلی پروډکټونه ټول لیست کړي چې دي همدا مختلف انواع او مختلف الکترونیک کې راځي میټو لیستینګ هغه دی چې دا ګیټډ کټګوري کې دی ګیټ کټګوري دا خو ول چې په هولسیل ور چارج کې شي دا ګیټډ کټګوري هم ګیټ شي صحیح نو دلته به تاسو یو لیستینګ څنګه وکړئ ټارګټ کې یا هم تاسو وایئ چې دلته مختلف لیستینګونه دي مثال په ډول باندې دا پروډکټ دی تاسو وایئ دا په څو خرڅېږي دلته 4.9 تاسو وایئ چې دا په ای پی کې په څو خرڅېږي نو تاسو دا موږ وایو چې دا کروم ایکسټنشن تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو سره مرسته کوي چې دا پروډکټ په ای پی کې په څو خرڅېږي بیا دلته په ویلمارټ کې کلیک په ویلمارټ کې دا پروډکټ په څو خرڅېږي دلته په څو خرڅېدو موږ ولیدو 4 اما اوس ګورو ای پی کې ګورو ویلمارټ کې ګورو ایکس ای کې ګورو په څو باندې خرڅېږي دلته دا په څو خرڅېږي او کې په 10 باندې خرڅېږي په 3 هم دلته خرڅېږي وګوره دنه قیمت هم دلته خرڅېږي 4 باندې هم دا خپل رقم دی نو دلته د پروډکټ څخه کولای شئ تاسو په ارزانه باندې هم زیاتره وخت په دې ویب سایټونو کې یا ای بی کې به تاسو ګورئ ویلمارټ کې به تاسو ګورئ چې دا چنس څنګه وکړي په ارزانه تاسو دلته ای بی کې په ارزانه باندې نو ویلمارټ کې تاسو راخلاص کې بیا یا ایف سی کې د ټایټل راواخلي سرچ ایمیج وکړئ یا ګوګل کې تاسو بیرون له امازون څخه ډراپ شپینګ کوئ دا مطلب دلته دا چې موږ لیست کوو دا پروډکټ چې د امازون کې لیستینګ کوو اما اگر چې راځي دا پروډکټ مخکې موږ امازون کې خپل امازون کې لیست کوو اما بیرون له امازون څخه بیا موږ له یو بل ویب سایټ څخه پروډکټ کوو صحیح شو د کوم څه په ډول باندې دلته راشم یو پروډکټ وګورم چې
چې هغه په ایبی کې یو قیمت باندې اوسي ایکس کې په ارزانه باندې اوسي یا بل ویب سایټ کې مهمه نه ده چې واز ایبی ویل مارټ او ایچ سره وګوري هر لوکل ویب سایټ هر ویب سایټ چې اوسي اته ځینې د سپر مارکیټونه هم دي چې هغه خپل اصل لري خپل د خپل کسٹمر ته جنسونه خپل باندې رسوي ته دا غنه هم استفاده کولی شي دلته یو پروډکټ ټارګټ کوم مثال په ډول باندې وایم چې دا پروډکټ په ایبی کې وګورئ دلته 15 خرڅېږي دا به ډېر ارزانه دا ګورم په ایبی کې ګورم په ایکس کې ګورم ویلمارټ کې ګورم صحیح شو مختلفو پلیټفارمو کې ګورم چې هغه تاسو چې به چارج کوئ دا غي لپاره ټاکټیکل اربیټراژ دی ستاسو مګولا دي چې هغه پیټرولز دي سالري ډالر څخه هغه هم کاروي هغه هم د سره مست کولای شي چې په انلاین ویب سایټو کې د جنس څومره خرڅ څنګه هغه چې د ګریبلی په نامه باندې یو فری کروم ایکستنشن دی دلته تاسو ته ویلو دا ایکستنشن دی داڅ ګریبلی دا موږ تاسو په تیر سیشنو کې ویلي وو چې دا کروم ایکستنشن مطلب خپل کمپیوټر نو تاسو بدلته یو پروډکټ ټارګټ کې هغه چې هر پروډکټ وو مثال په ډول باندې ستا وایم دا په سود دلته خرڅېږي بیا په ایبی ویل مارټ ایکسېږي ګورم څو خرڅېږي یعنی مطلب دلته دا چې تاسو پروډکټ ګورئ چې په ایبی ویل مارټ ایکسېږي انلاین ویب سایټو کې څه دي ارزانه دي او دلته ګورم دا پروډکټ څو خرڅېږي دلته دا پروډکټ له څو خرڅېږي تاسو وګورئ نه 50 خرڅېږي صحیح دی تقریبا 80 باندې خرڅېږي او زه دا ګورم چې په ایبی کې دا په څو دی ویلمارټ کې په څو دی ایټ سی کې په څو دی تر څو چې دا راخلاصېږي زه یو بل پروډکټ راخلاصوم دا کلوز کړم تر څو دا ګورم اوس ایبی کې څو خرڅېږي ویلمارټ کې په څو خرڅېږي دلته څو خرڅېږي شپږ یا 50 52 او 15 یا 92 مختلف قیمتو باندې 2 یا دلته څو خرڅېږي البته څو خرڅېږي شپږ تاسو کوئ تاسو وایئ چې دلته د $40 باندې خرڅېږي 15 باندې خرڅېږي او په امازون کې څو خرڅېدو شپږ نو تاسو څنګه کوئ دا په امازون کې د دې آیسن تاسو راخلي په امازون کې میټر لیسټینګ د سره کوئ اما کله چې اورډر راشي د ځنس لکونی څخه ورته اخلي ایبی ویل مارټ ادرس پر چا ور کوئ یا Igreja costumava dentro da de saíram para se dar essa coisa de mal دای په صحیح شو نو کله چې تاسو څنګه وکړئ د ادرس د کار سره کې نو دا هر تاسو ولې هر ویب سایټ دا چې دی ویل مارکیټ څخه دا نړیوال څه دي ویب سایټونه د کله چې تاسو کسټمر د جنس تاسو کوم پکې کې رسوي والمارټ ویل مارکیټ مور باندې دی هغه چې کسټمر د جنس ورسوي د کسټمر شته مارکیټ د امازون څخه څه یا د ایکس صحیح شو کله چې وزارتي کمپلیټ باندې امازون څخه هم د زویه هم بندوي صحیح شو خطر پکې شته وو دلته سلوک بندوس دې نه ارزانه باندې هم پیدا کول شته تاسو د ګوپ سو ګرځي صحیح شو دلته د څو خرڅ وګورئ دلته څو خرڅېدو دلته شپته باندې خرڅېدو دلته په شپته خرڅېږي ما دلته څو خرڅېږي اما پروډکټ شو صحیح شو دلته په شل به تاسو د پروډکټ په ایبی بینون لامازون څخه تاسو ډراپ شپینګ کوئ ډیر په ارزانه باندې چې پیدا کیږي اما خطر یې څنګه دی زیات دی صحیح شو نو دا موږ په شل اخلو اما په څو خرڅو په میټر لیسټینګ کوو کله چې موږ ته آرډر راشي کله چې آرډر راشي وروسته لاګنه دا پروډکټ خریداري کوو د چارج رسول کوو لکه څنګه چې موږ کار وکړو د کسٹمر ادرس په خپل سیلر سنټرل کې کنفرم شپمنټ کوو دا شو ډراپ شپینګ داخل امازون بیرون امازون او فزیکی ډراپ شپینګ تاسو له ډیر ساده د منظم تاسو دغه دوه فزیکی او داخل امازون کې ډراپ شپینګ په دې کې زیات اس پروډکټونه پیدا کولای شي چې هغه څنګه وسیږي میټر لیسټینګ هم کولای شي قیمتونه هم څنګه وسیږي کاته او جګ وسیږي نو تاسو په کې راکېږي نو دا و ډراپ شپینګ او وروسته لاغینه به موږ راځو ابل چاشته راځو امازون ډراپ شپینګ ریکوایرمنت چې دی بیسیک ریکوایرمنت دی پروفیشنل اکاونټ باید تاسو ولرئ باید اکاونټ باید تاسو ولرئ چې بیرون امازون څخه ډراپ شپینګ کوي باید مختلف پلیټفارمو یوز سوالره لکه شاپینګ ویب سایټونه تاسو باندې شاپینګ یوز اکاونټ تاسو باندې ولرئ صحیح شو ترڅو لکه بیرون امازون څخه خریداري کوي نو هغه تاسو اکاونټ نه ولرئ ترڅو هغه پروډکټونه خریداري او همداسې بانک ډیټیل must be the same country دا حالت دی صحیح دی تاسو کولای شئ په افغاني مشخصاتو هم دا اوس پروډکټ څنګه وکړئ د USA UK جرمني کې څنګه وکړئ خریداري کوي او همداسې ادر ای کامرس ویب سایټ
دا که تاسو چې ډراپ شیپینګ کوئ تاسو کولای شئ د بیرون له امازون څخه ډراپ شیپینګ کوئ دغه ویب سایټو دلته خو درس لیمټ لکه مطلب دلته دا کې بیرون له امازون څخه ډراپ شیپینګ کوئ هیڅوک هم تاسو نشئ کولای کوم نوع ویب سایټ تاسو یې شخص کسٹمر د جنس د خپل دی دا ما کوم دې تاسو په اړه باندې کوم ویب سایټ چې ځان تاسو فائدہ ډراپ شیپینګ وکړئ او تاسو کسٹمر ته د دې څه ته بیرون له امازون رسېږي خو بیا بیرون له امازون څخه ډراپ شیپینګ څه لري خطر لري او requirement of source site دلته چې requirement د دوی څه په membership of different e-commerce website لکه تاسو کې بیرون امازون څخه ډراپ شیپینګ کوئ په eBay کې باید اکاونټ جوړ کړئ شاپینګ ویب سایټ لکه څنګه چې موږ علیبابا کې جوړوو تاسو نور ځای کې د هوټل کې چې موږ لاره جوړوو سایت دې ساده او اسانه جوړیږي موږ کې باید اکاونټ باندې ID card او identity detail او bank account detail debit card او master card او other documents چې تاسو نو وخت سره ایمیل ادرس او د شام تاسو نو غواړئ او ډېر ساده شاپینګ ویب سایټ چې هغه په هولسیل کې هغه هر ویب سایټ کې شاپینګ ویب سایټونه ډېر ساده او منظم جوړیږي چې بیرون له امازون څخه ډراپ شیپینګ کوئ یعنی تاسو باید مختلفو شاپینګ ویب سایټونو کې تاسو بیا اکاونټونه هم را جوړ کړئ صحیح دی او ریورس سورسینګ دا سم په هولسیل کې وایي د ضرورت نشته امازون اربیټراژ په وسیله بس اوکې موږ وایو په امازون کې موږ درې نه ډراپ شیپینګ کولی شو فزیکي ډراپ شیپینګ مو وایي چې کسټمرونه د مارکیټ حاصل کوو خپل فزیکل ځو په بازار باندې وو نواز کوو او انټرلیسټینګ کوو کله چې زموږ پروډکټ خرڅ شي وروسته لا بیا د سټور څخه پروډکټ اخلو او بل چې داخل امازون کې ډراپ شیپینګ موږ وکړو چې هلته دوه لیسټینګونه موږ پیدا کوو چې د یو قیمت جګ دی بل ارزانه اوسېږي او د ارزانه راسي مو ځان سره ساتو او د قیمت هغه کې مطلو کې موږ انټرلیسټینګ کوو کله چې آرډر راتلو جنسونه کومې څخه ورته اخیستو هغه ارزان فروش څخه او دریم نوع کې بیرون له امازون څخه ډراپ شیپینګ کول دي بیرون له امازون څخه که تاسو ډراپ شیپینګ کوئ هغه د هر لوکل ویب سایټ چې تاسو ته فکسینګ کولی شئ جنس ترې اخیستلی شئ خو دلته چې دی یوازینی مشکل دا دی چې هغه بیا د هماغه خپل ویب سایټ په پاکیج کې د جنس ته کېږي بس دلته امکان لري چې کسټمر شکایت وکړي او ستاسو اکاونټ هم بند شي صحیح شو تاسو به ځینې ویب سایټو سره یا لوکل ویب سایټو سره به تاسو خبرې هم کولی شئ چې زه ستاسو څخه به همیش پروډکټ اخلم خو په یو شرط باندې چې کله به زه ادرس در کوم دغه ادرس چې پروډکټ رسوي په دې باندې به خپل لوګو سره لګوي زما لوګو ولګوي که دا در سره ومني دا ډراپ شیپینګ هو تاسو ته بیرون له امازون څخه ډراپ شیپینګ هم تاسو مشکل نشي جوړولی صحیح شو نو دا بیا ډېره ښایسته خبره ده او راځو اوس د اربیټراژ په اړه باندې خبرې کوو چې اربیټراژ څه دی او په دې کې څونه موږ بزنس پر مخ باندې البته اربیټراژ څه نوع دی اربیټراژ په کل کې چې په دوه نوع دی ریټیل اربیټراژ او آنلاین اربیټراژ اوکې مخکې 15 او بیا 13 شو د سلو څلوېښت دا داسې چې کېږي تقریبا په ورځ کې ډیلي سیل $0.12 ته داسې چې کېږي هره ورځ خو تر اوسه پورې هغه یو کېږي چې دی تقریبا سهار به اوس 12 بجې نو دا تر شپې پورې چې څو راځي نو تقریبا د دې ځای 3 بجې د شپې راځي تر هغې پورې په شات کې نه دا اربیټراژ او د ټول پروډکټونه زموږ سره سټاک کې شته دي د کوم آرډر چې راغلي د ټول FBA دي ځینې FBM دي څنګه آرډر مینجمنټ دلته موږ تاسو آرډر دلته اوس تاسو ته ښکار کېږي دلته یو په یو باندې ښکار کېږي وایي دا پروډکټونه راغلي اوس یو بل هم راغلی دا پینډینګ کې تر اوسه موږ به هم همداسې راځو صحیح دی دلته تاسو وګورئ اوس دا پروډکټ راغلی څو دقیقې مخکې دا څنګه منیج کېږي د منیج کولو ویډیو کار مو کړی و چې څنګه FBM آرډر منیج کوو دا یو ساعت مخکې دا هم زه منیج کوم او هلته به لیکم صحیح شو نو دا چې دی دا ټول پروډکټونه موږ سره سټاک کې شته ټول کې هلته پراته دي دلته ګرنیز تاسو ته ګروپ ته هغه دی موږ د سټاک کې چې جنسونه دي د هغه عکسونه تاسو ته راولي موږ ډېر ځینې وخت رالیږي نو دا اوس مکمل ډراپ شیپینګ درس مو وویل څه شو چې دا آرډرونه تاسو ولیدل تقریبا د څو ساعتو کې دومره جنسونه خرڅ شو دا نور هم همدغسې ادامه پیدا کوي تر یو ورځ کې تقریبا $800 نه تر $1200 پورې دغسې په شات کېږي او دا ټوټل بالانس اوس دومره پاتې نن سهار مې تقریبا د دې نه 940 پاونډه ولېږو بل سهار مې ترې ولېږو دا چې څنګه کوم پیسې چې دلته کله جمع شي موږ ویل چې باید دې نه څنګه کوو باسو خپل بانکي اکاونټ ته لیږو اوکې